ثم إنا إن شاء الله مبتدئون. هذه جملة تفصيلات تمكرو على 3 أقسام و3 طبقات من الناس. قول العلماء شو یو د امام حاکم او بل لاغه د شاګرد امام بیهقي هغه وی کینه د درې طبقه ټول دي سنت تقسیمي او په مسلم کې یو طبقه روایتونه راوړي او د دوه طبقو له مستقل تصنیفونه کول کومر شو. حق قاضي عیاض تفصیل من وکړو دا غره اراده چې نه په دې مسلم کې غرض د درې طبقه على غیر تکرار او بغیر د تکرار نه. حدیث کې بچنه کو تکرار به کې نه کو چې د حدیث مکرر راو الا مگر ان یاتی موضع چې راشي یوزه لا یستغنا فيه چې پکې خلاصې نه عن ترداد حدیث فيه د بیت راوړلو د حدیث نه پاغي کې زه خو به تکرار نه کوم مگر کله تکرار کو د دې د وجه چې ضرورت پروت وي ولی فيه زیادت معنی یو د دې د وجه به تکرار کو چې په دې کې به زیادت د یو معنی وي زیادت معنی پای کې بچوي زیادت معنی هغه ده زیادت معنی چې مثلا هغه حدیث کې به یو الفاظ نه وي په دې بل حدیث کې به څوي زیادت دی یو لفظ دی هغه زیادت د لفظ نه هغه مطلق حدیث په مقید کې او اسناد یا به سند وي يقع الى جنب اسناد چې واقعي سند کې به علت نه وي د دې د وجه نه به زه دا څه کوم حدیث په بیت راوړم لعلة تكون هناك علت غدا ده دا مکه سند با راوی په عنعنه نقل کړي او دې په حدیث کې به راوی تصریح په سما کړي یا په تحدیث په کړي نو کله چې یو راوی عنعنه وکي او بل په تحديث را نقلين وخلق نقل کوي کنه غیر پاج دا خطر تحديث پکې څه شي دا پکې ختم شي علت تكون هناك سوره زیاده یا با یو روایت کې خطر د سند کې انقطاع وي په دې بل کې به تصریح راشي هغه انقطاع ختم شي وسوي دا دو وجه نه دا حدیث نقل کوما یا د یو زیادت د متن د وجنا او یا د سند د وجنا دا تکرار هم ظاهر کې تکرار دی او دا په حقیقت کې څه نه دی تکرار نه دی ولی لأن المعنى الزائد في الحديث ځکه هغه معنا چې زائد په حدیث کې وي حدیث کې او زیادت الفاظ راغله المحتاج الیه چې هغه ته احتیاجي يقوم مقام حديث تاما دا قائم دی په ځای د حدیث پورا دا د سیده لکه مستقل حدیث ته یمن مخکې حدیث کې د الفاظ نشته په دې وروسته حدیث کې الفاظ دي زیتی د زیتی الفاظ د وجه نه د منزله د چا شو مستقل حدیث شو نو تدریج تکرار دا په منزله دا تکرار نشو بلکې دا څه شولو دا د شو لکه مستقل حدیث نو فلا بد من اعاده الحديث ولا بد من اعاده حديثنا په دې ټیم کې موږ خامخا به بیت مکرر الذي فيه هغه حدیث چې پاغي کې ده ما وصفنا کوم چې بیان کو من الزياده هغه زیادت ده یا په دې سند کې څه زیادت ده یا په دې متن کې زیادت ده د دې زیادت د وجه موږ تکرار کوو او دا تکرار ظاهر کې تکرار دی په حقیقت کې تکرار نه دی هم دې وجه نه د مسلم چې څونه حدیثونه مکرر دي
دا به د فائدې نه خالی نه وي یا به دا فائدہ په متن کې او یا به دا فائدہ په سند کې هسې نه کوي یا به دقه کار وکړو چې دقه حدیث مسلسل ټول به راوړو سره د زیادت بل هم راوړی دی دې سره هم ټول سره د زیادت نه راوړو او یا ان نفصل ذلك المعنى یا به را جدا کو دقه متن من جملة الحديث د ټول حدیثنا على اختصاری سره د اختصار اذا امکن کله چې داغي اختصار ممکنو دې جمله مقصد دا دی کله به موږ څه وکړو چې دا حدیث کوم راوړو پاس سره د متن نه دې بل حدیث راوړو په دې حدیث کې الفاظ هم دي دې کوم الفاظ دي او په دې کې زیادت ده کله موږ څه وکړو چې هغه پاس حدیث هم راوړو داغي متن هم راوړو د دې لاندې حدیث هغه ټول متن به نور زنه راوړم سبت راوړم صرف هغه زیاتی جمله به راوړم نو فصل معنا څه شو را جدا بکم دقه زیاتی جمله من جمله الحديث د ټول حدیثنا على اختصار سره د اختصارنا او اذا امکن چې کله د دې اختصار ممکنو او په حدیث په معنا کې څه نه واقع کېدو خلل او نقصان نه واقع کېدلو داوی ولكن تفصيله لیکن د حدیث منقطع پرې کول اې د ټول حدیث نه لګه جمله راواخلي نور پرې دی مثلا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى دې حدیث نه جمله راواله وانما لامرئ ما نوى نور جمله حدیث پرې دو کنه صرف دا راواله داوی کله کله دار اختصارون د حدیث تفصیله راجدا کول ربما عصر ذاك الاقراني من جمله د طول حدیثنا اې د ټول حدیثنا چې دا جمله کله راغلي نو کله په دې جمله کې خلل او نقصان راځي فاعادته بهيئته تو اعاده حدیث بهيئته سره طول الفاظنا اذا ذاق ذلك کله چې تنگ بي دي اختصارنا اسلمو دا څوي خوي اسلامي ډیر بچ کون کې خللنا سپیوره زیاده غرض دي جملې دا شو چې کله په اختصار کې خلل نه واقع کېدو نو زه به څه کوم اختصار به کوم او چې کله په خلل په اختصار کې واقع کېدو نو څه به نه کوم به زه اختصار نو به ټول راوړم ځکه دې ټول روایت راوړو کې څه ده هغه خیر ده اما ما وجدنا بد من اعادته هغه چې موږ د کو خلاصې من اعادتي داغه د اعادتنا بجملتي د ټول حدیث راوړو نه ټول حدیث راوړو ته ضرورت نه او اقا جمله راوړو باندې اکتفا کیږي او په حدیث کې خلل او نقصان نه راځي عن غیر حاجه منا غیر د حاجت زمنګ نه الیه د ټول حدیث راوړو ته فلا نتولى فعله من بنا اخلو فعله د دې کول معنا څه ده مقصد د دې جملې دا ده چې چرته د لکه جمله راوړل د دې په وجه باندې په حدیث کې خلل او نقصان نه راځي نو زه څه کوم زبر د لکه جمله راوړم او هغه ټول حدیث په پریدم ولې پاس حدیث کې مې څه کړی دی پاس حدیث کې هغه نور الفاظ ذکر دي کنه نو دا غي د وجه نه د دې راوړو ته ضرورت نه وي خو ها دا لکه جملې راوړو د وجه نه په حدیث کې څه پیدا کېدو خلل او نقصان پیدا کېدو نو به د مجبورۍ د وجه نه څه کوو ټول حدیث سره الفاظونه مبيتا مکرر کو ان شاء الله بیا دلته یو مسله ده په دې عبارت کې ذکر کړه چې هغه ته اختصار د حدیث وایي اوګد حدیث مختصر کوله دا جایز دي کنه دي جایز نو دا یو اصولي مسله ده د محدثینو په نسبت باندې او اختلافي ده یو قول علماء اغدا ده
یو قول د علما چې اختصار د حدیث سره جایز نه ده مطلقاً، بلکې چې څنګه حدیث اوږد دی او مقصې به نقل کې او اکتفا په ځای د هغه شاهد باندې دا ټیک نه ده. او دا قول اصل کې بنا ده په بله مسله چې هغه موږ تاسو بخاري کې ویلې وه چې روایت بالمعنا جایز دی. نو کوم علما چې روایت بالمعنا جایز نه وایي د هغې په نسبت باندې دا اختصار د حدیث مطلقاً وایي جایز نه دی. ٹھیک شو؟ دویم قول د علماو هغه دا دی، دویم قول که دا مو اوږد روایت حدیث دی کېږي نه، ځکه هغه نور حدیث څه شوی دی د نقل کړی په بل ځای کې اوږد یا بل راوي اوږد نقل کړی، نو خطره د څه پکې نشته؟ خطره د ضایع کېدو پکې نشته. خیر او که چېرته دقه حدیث اوږد بل چا اوږد نه دی نقل کړی، دم نه دی نقل کړی په بل ځای کې او دی مختصر نقل کوي، نو بیا دا جایز نه دی. ولې دې کې خطره د څه ده؟ خطره د زیاده دی حدیث. دریم قول هغه جواز دی مطلقاً، اختصار د حدیث مطلقاً جایز دی. او قاضی عیاض دا قول امام مسلم ته نقل کړی او دا د جمهور محققینو قول دی. محققین من المحدثین همدارنګه من الاصولین واهل الفقه دا غیب په نسبت باندې مطلقاً جایز دی. دا د هغه چا دپاره چې هغه په انقطاع او په عدم انقطاع باندې پوهېږي، لکه په دې انقطاع باندې په حدیث په روایت کې خلل نه راځي، او که نه پوهېدلو بیا وله جایز نه دی. لیکن دا اختلاف ګوره په هغه صورت کې دی چې کله نسبت دی منقطع ته د وهم نه راتلو. اوس که ته دا روایت مختصر کې او په دې اختصار کې خطره د وهم ده، کېدای شي تا ته څوک نسبت وکړي د وهم چې هلکه دا په روایت کې خطا شوی دی، اوږد حدیثي خو ته نه دی یاد یو جملې ته نقل کړې ده، نو بیا به پوره نقل کې. او که دا خطره ده نسبت د وهم تا ته نه کېدو، نو بیا مختصر راوړل ستا دپاره جایز دی. لکه دلته امام هم دقه خبره وکړه. صحیح شوه؟ دا اختلافي مسله شو. اختصار على اختصار اذا امكن. اما القسم الاول